بخاری شریف منګه وکته په بخاری شریف کې عید الاضحی د دې مسائل شته د عید الفطر مسائل شته د وړوکي اختر او د لوی خو عید میلاد النبی پکې نشته مسلم شریف هم وکته عید الاضحی عید الفطر پکې شته خو عید میلاد النبی پکې نشته ترمذی شریف هم وکته عید الاضحی او عید الفطر پکې شته خو عید میلاد النبی پکې نشته دی ابو داود شریف هم وکته عید الاضحی عید الفطر پکې شته خو عید میلاد النبی پکې نشته نسائی هم وکته عید الاضحی عید الفطر پکې شته خو عید میلاد النبی پکې نشته ابن ماجه هم وکته عید الاضحی عید الفطر پکې شته خو عید میلاد النبی پکې نشته مسند احمد هم وکته عید الاضحی عید الفطر پکې شته خو عید میلاد النبی پکې نشته یو مولا دی په دې فیسبوکونو کې ډېر په اوچت آواز سره ډېر په خپل مریش کوي او په همدې لګیاو دی وایي موږ په اسلام کې صرف او صرف 2 اخترونه لرو او بس یو عید الاضحی او بل عید الفطر اسې خبره اوږده کړې ده والا دا موږ بخاري شریف راواړو غیر د دې نه مو بل عید ونه لیده مسلم شریف مو واړو غیر د دې نه مو بل عید ونه لیده ترمذی شریف مو واړو بغیر د دې 2 عیدونو نه مو بل ونه لیده اسې د خلکو د ذهن د خرابولو دپاره د خلکو د مینې او د محبت د کمولو د خاطره اسې فلسفې غږولې دي اخوا دېخوا که ده سره دته په چلین سره وویلی شي اول وضاحت د دې مسلې تاسو واورئ چې تجلیل د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم دا نه فرض دی نه واجب دی او نه حرام دی لکه دا خلک چې وایي او نه بدعت دی ځینې علما ورته د بدعت حسنه اطلاق کړی دی بدعت حسنه دا معنی چې یو نیک عمل دی کیفیت نوی دی عمل نیک دی عمل کې څه مشکل نشته دا یاد ساتل پکار دی چې د رسول الله مبارک د ولادت د ورځې لمانځل په مستحب نیت باندې چې دا یو مستحبه طریقه ده دا جائز دی ثابت دی اس نوع مشکل نه لري ځینې خلک لکه همدغه مولا صاحب دې دپاره چې د خلکو ذهنونه مشوش کي ولا وایي دې ته عید ویل ناروا دی لا مشاحة فی الاصطلاحات په دین او شریعت کې دې ته اعتبار نشته ته ورته عید مه وایه نوم مهم نه دی عنوان مهم نه دی هغه معنون هغه څه چې د عنوان لاندې اجرا کیږي هغه مهم دی دا یاد ساتل پکار دی هر هغه محفل او مجلس نه یوازې میلاد النبی کاغه د واده مجلس دی کاغه د ختم مجلس دی کاغه د جنازه مجلس دی کاغه د میلاد النبی مجلس دی کاغه د عقیقه مجلس دی کاغه د دستاربندی مجلس دی هر مجلس کې چې یو ناروا عمل پکې راغی دا بدعت او ناروا دی هر هغه مجلس کې چې بدعات او خرافات او ناروا کارونه راغلل دا د منلو وړ نه دي زمونږ علمای دیوبند کثر الله تعالی حزبهم لوی عالم حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله دې فرمایي وایي دا مجالس د میلاد النبی دا محافل ان کان خالیا من البدعات المروجه کدا د بدعاتونو د ناروا عملونو نه پاک وي ستروي په دې محافل او مجالسو کې ناروا کارونه نه وي فهو جائز بل مندوب دا جائز بلکې مستحب عمل دی معروف کتاب د دیوبند علماو المهند علی المفند د خلیل احمد سهارنپوری صاحب دا کتاب لیکلی دی په جواب د یو سوال چې د حرمینو نه شوی دی یو چا دوی پسې افتراعات کړي وو د بریلوي حضراتو مشر دوی پسې افتراعات کړي وو بیا په نمایندګۍ د علمای دیوبند خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله دغه جواب ولیکه هلته ترې پوښتنه شوې ده اتقولون ان ذکر ولادته صلى الله عليه وسلم مستقبح شرعا من البدعات السيئة المحرمة ام غیر ذلك اے د دیوبند علماو تاسو سوای چې دا مجالس د مولود
دا د رسول الله مبارک د ولادت د ذکر مجلس او محفل دا مستقبح او ناروا عمل دی که روا عمل دی؟ د جواب لیکي الجواب جواب دا دی دا اتفاقی کتاب دی د دیوبند علماو سلیریش اکابر علماء دیوبند په دې دستخط لري تایید شده د مصر او د حرمین او د شام د علماو د طرف نه تایید شده کتاب دی د وړاندینیو د اوسنیو دیوبند علماو اتفاقی کتاب دی د جواب لیکي حاشا ان یقول احد من المسلمین و ډیره لرې خبره ده چې یو مسلمان دی دا خبره وکړي فضلا ان نقول نحن ان ذکر ولادته صلی الله علیه وسلم مستقبح شرعا من البدعات السیئة المحرمه وای د یو مسلمان د شان نه لرې خبره ده پاتې شو وای موږ د دیوبند علما چې د رسول الله مبارک د ولادت په مناسبت سره جوړ شوي محفل او مجلس ته د څوک ناروا او بدعت وای بیا لیکي فالاحوال التي لها ادنى تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وای هغه احوال هغه حالات هغه خبرې چې د رسول الله مبارک سره تعلق لري هغه احوال هغه حالات چې رسول الله مبارک سره تعلق لري ذکرها من احب المندوبات و اعلى المستحبات دا غي ذکر په مجالسو کې په جلسو کې په منابرو باندې دا د بهترینو مستحباتو ځنې دی حتی دی لیکي علاوه د دې نه چې د رسول الله مبارک د ولادت ذکر وي بلکې برازه و قیامه و قعوده و نبهته د رسول الله مبارک داغه امتیازو او د باولو ذکر هم من په دې مجالسو کې داغي ناستا پاستا داغي دا ټول حالات ذکر وای من عبادت ګڼو بیا ځینې خلک دلته دا بهانه جوړي د دیوبند په لباس کې پنجپیریان او غلط عقیدو والا خلک همیشه د پاره غلط خلک په یو ښه نوم سره مخ کیږي زهر چاته څوک د زهرو په نوم نه ورکوي زهر چې یو څوک چاته ورکوي نو د شربتو په نوم یې ورکوي نو خلک یو نیم داسې ځان ته د دیوبند نوم ایږدي موږ الحمدلله دیوبند ته معتقد یو د هغې د نظریاتو مطابق روان یو ټول مسایل زموږ بیا ځان باندې د دیوبندي نوم کیږي او کار کوي پنجپیریانو او وابیانو ته دوی بیا وایي چې په مهند کې صرف د ولادت ذکر راغلی د مجلس او د محفل ذکر نه دی راغلی دا دروغ وایي بلکې دلته خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله فرمایي وایي مشت از نمونه خروار زمونږ ټول علمای دیوبند وایي دا مستحب ګڼو وایي تاسو تبا په طور د نمونې موږ د یو عالم چې احمد علي السهارنپوری د فتوا به وایي تاسو ته پیش کو چې دی څه وایي سئل هو رحمه الله عن مجلس الميلاد بأي طريق يجوز وبأي طريق لا يجوز وای دنه پختنه او شو تپوسو شو چې مجالس د مولود په کومه طریقه روا او په کومه طریقه ناروا دي عن مجلس الميلاد د مجالس سو د میلاد په باره کې پختنه شو دلته ذکر میلاد نه مجالس د مولود اتفاقی فیصله ده د علماو کچیرته دا مجالس د ناروا عملونو نه خالی وي ناروا کارونه پکې نه وي لکه دوی یادی په هندوستان او پنجاب طرف ته دا ناروا کارونه په دې مجالسو کې زیات وي هغه موږ هم راځو دوی لیکي کلک اختلاط الرجال والنساء د ښځو د نارینهو ګډوډ وي بې ځایه اسراف بې ځایه قیام بې ځایه په عقیده د وجوب یا په عقیده د تخصیص شرعي چې یو څوک دا عقیده ولري که دا مانه خطا شو نو زه به ګناهګار یم یا که څوک د مجلس ته رانغی نو دا به ګناهګار وي عقیده د تخصیص شرعي نه وي خلطیت د رجالو د اناسو نه وي نور د شریعت خلاف کارونه چې پکې نه وي دوی لیکي فإن خلا عن المنکرات کچیرته د منکراتو د ناروا عملونو نه خالی وي فحاشا ان نقول انه منکر وبدعه ډېر لرې خبره ده چې موږ دې ته منکر او بدعت وایو بیا دی وایي وکیف یظن هذا القول الشنیع په یو مسلمان باندې څنګه دا یو غلط خبر ګمان راتلی شي چې هغه د میلاد النبی مجالسو دپاره بدعت او ناروا وایي
بیا لیکي وهذا القول علينا دا خبره چې بعض خلک کوي چې د دیوبند علما دې ته بدعت وایي دیوبند علما دا ناروا غني مطلقاً خلیل احمد سهارنپوری سے په نمائندګۍ لیکي دا کتاب کې موجود دی او دې کتلی شي په څلېرویشتمه صفحه کې دی لیکي هذا القول علينا دا خبره په موږ باندې چې د دیوبند علما مولود نه مني دا وایي من افتراءات الملاحدة الدجالين الكذابين خذلهم الله تعالى ولعنهم برا وبحرا سهلا وجبلا الله تعالی دی په دوی باندې لعنت وکي هم په اوچ ځمکه او هم په لمده ځمکه دا وایي په موږ پورې افترا او دروغ دی حاصل زما د خبرو دا شو دیوبند علماو نه د څوک غلطه استفاده نه کوي هغوی وایي که دا مجالس د مولود د ناروا عملونو نه پاک وي ناروا کارونه پکې نه وي نو هیڅ مشکل نشته دا یو مستحب عمل دی زه یو آسانه پوښتنه لرم او دا د واوري دا خلک چې دا مجالس د مولود داسې دي لکه مجالس د دستاربندۍ دستاربندۍ ته خو تاسو تلي لیدلي مو دي که نه دستاربندیو ته مدارسو والا وریجې پخی غوښې پکې پخی علما دعوت شي نعتخوانان راځي عام خلک راځي تلاوت پکې کیږي نعتخواني پکې کیږي تقریرونه پکې کیږي دا خبرې ټول شته که نه شته نو اوس زه په چیلنج سره وایم یو څوک چې د مجالسو د دستاربندۍ ته روا او جائز وایي او مولود ته ناروا وایي دې نه به لوی بې انصاف او د رسول الله مبارک د مینې او د محبت نه لرې انسان به دې نه غیر بل څوک نه وي ځکه که ته وایي چې په عین کیفیت سره چې مولود موږ لمانځو نه و نو په عین کیفیت سره دا دستاربندیانې وي یو څوک چې دستاربندیانو ته جایز وایي نو دې ته به هم جایز وایي که دې ته ناروا وایي نو دستاربندۍ ته به هم ناروا وایي هېڅ فرق نشته په دستاربندۍ او په مجالسو د مولود کې مخکې مې خلاصه کړه ټول مجالس هغه که د دستاربندۍ مجالس دي هغه که د مولود مجالس دي یا نور مجالس دي دا که د شریعت کې چې کوم بدعت او ناروا دي دی اموراتو نه خالی وي دا یو مستحب عمل دی دا رسول الله مبارک سره د مینې اظهار دی دا تعظیم دی د رسول الله مبارک د غیر مقلدینو لوی مقتدا د دوی مستند علامه ابن تیمیه د کتاب لري اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة اصحاب الجحیم 294 صفحه کې هغه لیکي فتعظیم المولد و اتخاذه موسما د رسول الله مبارک د ولادت د ورځې تعظیم او احترام کول او دا کال په کال کې المانزل هر کال دا ورځ المانزل وای دې کې اجر دی تعظیم المولد و اتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس خلق وای دا کار کوي ويكون لهم فيه اجر عظیم د خلکو ته وای ډېر لوی اجر دی لحسن قصدهم وتعظیمهم لرسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه د دوی وای قصد او نیت ډېر پاک دی او دوی تعظیم د رسول الله مبارک کوي دا مجالس د رسول الله مبارک د تعظیم مجالس دي هغه مني چې وای دی کې ورته ډېر ثواب دی به هر حال خبره خلاصه کوم خبره مې بل ځینه شروع کړې وه چې دا ملا صاحب تاسې په چیغو سر دی وای دې ته عید ویل بدعت دی او ناروا دی داسې بهانه لټوي ښه یو څوک چې یو شی نه مني خو دې خو ورته بهانې لټوي خیر دی ته ورته بیخي عید مه وایه څه خبره ختمه شوه که نه عید ویل ورته خو لازمي او فرض نه دی او بل ته دا خبره کوي چې عید موږ صرف 2 عیده لرو ګوره یو اصطلاحي عید دی شرعي عید دی چې هغه خپل احکام لري 2 رکعاته مونځ دی سرساید او قربانیانې دي دا مسائل لري یو عید په معنا د لغوي سره دی عید معنا د خوشحالۍ ورځ بیا هم که چیلنج سره ووایم چې که دریم اختر مې درته پیدا کړ دریم اختر شعوب الایمان د حدیثو کتاب دی هلته رسول الله مبارک فرمایي ان هذا اليوم جمعې ورځې ته اشاره کوي وایي دغه ورځ د جمعې چې دی عید المسلمین وایه دا عید د چا دی د مسلمانانو دا خو 2 اختره نه شو 3 اختره شو بیا به څه کوي ورسره لانجې به کوي و دې ته عید چا ویلی دی
د شیخ عبدالحق محدث دهلوی سے قول میں پیش کر اوی فرحم الله امرأ اخذ لیالی شهر مولده اعیادا وای رحم دی وکي الله پاک په هغه چا باندې چې دغه شپې ورځونه اخترونه جوړي یعنی جشن او د خوشحالي ورځې مانځي او جوړي داغه فرمایلی دي عیسی علیہ السلام قرآن کې دعا کوي قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا عیسی علیہ السلام دعا کوي پروردگارا من ته دسترخوان را اولېږه اسمان نه چې دا مائده او د دسترخوان ورځ من عید جوړ کړو څه شی جوړ کړو جواب راکړي عید جوړ کړو اختر نو تاسو نه پوښتنه کوم د دسترخوان راتلل ډېر لوی نعمت دی که د رسول الله مبارک راتلل لوی نعمت دی جواب راکړئ کدامش نعمت بزرگ است آمدن روز دسترخوان یا آمدن رسول الله مبارک آمدن روز دسترخوان را آنا عید جور میکنن و آمدن روز رسول الله مبارک عید جور نشوه بهرحال ایره گفتم که ما در این مسئله پافشاری نمیکنیم که به عید گفته شوه و جشن گفته شوه و فلان گفته شوه و فلان گفته شوه این نظر من نیست فقط مطلب ما این بود که علما نباید اینطور یک فعل را انجام بتن و یک گپی را بزنن که با صبح حیران باشن که علی را چه رقم جمع کنیم یک گپی که دو اتفاق مردم می آیا اجماع امت بی آمده اجماع امت بی آمده کی مجالس دی محبت رسول الله مبارک د دل مردم پیدا میشه